للارې تاسې کولی شئ حلاله روزي ترلاسه کړئ چې هم د دنیا ګټې هم د آخرت ګټې مساوي RND قوسلاس قوسبند انټر دلته ما عنوان ولیکو افغانستان مساوي RND ورته مې پاراګرافونه لږ زیات کړه 50 پاراګراف ماته راکړه انټر ورته څو صفحې لیکل شو 15 صفحې لیکل شو فایند څه کار کوي فایند پیدا کول کوي دلته ورته ما د فایند کا شی فایند کا ویډیو فایند کا ویډیو مې ولیکو ورته کوم ځای کې چې ویډیو راغله ماته فایند کا دا ټول ماته وکړ وای دې جو کې ویډیو راغله دې پاراګراف کې پوه شو کنه دا د فایند کار دی کوم صفو کې ویډیو راغلی وای تاسو مکمل ویډیو ذکر شوی د سوزي کې ځایو کې څلور ځایو کې ذکر شوی او دې صفو کې ویډیو راغلی دا اوله کې دویمه کې دریمه کې ټول صفو کې درته ښیي که هیډینګ کې راغلی هیډینګ درته ښیي یا که هیډینګ ته ورکړي که نه د بیا راځي هیډینګ هم 13 ورځ ویلی و که نه و زه فرض مثال دلته مې هیډینګ کې دا هیډینګ 1 کوم او دلته مې یو بل هیډینګ اضافه کو کابل دا مې هیډینګ 2 کو یا دا مې هیډینګ 1 کې مشکل نشته دی اوس پریکټیس لپاره ښه ګوره دا موږ سره یو هیډینګ شو دا بل هیډینګ شو که زه چېرته راشم د درېیمه صفحه کې یو بل هیډینګ اضافه کوم فرض مثال زابل مې اضافه کوم او راغلم دا مې انتخاب او دې ته مې هیډینګ 1 ورکړو نو چې زه اوس کابل ته مستقیما دا هماغه عنوان ته ما بیایي هر عنوان ته چې ځم که نه بس یو کلیک به کوم مستقیما هماغه عنوان ته ما بیایي په دې باندې پوه شوئ دا موږ سره فایند کار شو فایند له لارې موږ یو بل کار هم کوی شو ښه دلته که تاسې راشئ اډوانس فایند دا اډوانس فایند دی موږ سره دلته زه لیکم ویډیو ورته یم ویډیو چې څومره ما سره راغلی دا ټوله هایلایټ کړم دا اوس ټولو ځایونو کې هایلایټ شو ویډیو صحیح دی که بل لغت ته پکار وي ورته ویډیو نه ورته ما ته پیدا کړه ډاکومنټ او ټولو ځایو کې څه که هایلایټ ټولو ځایو کې څه شو هایلایټ شو ویډیو هم هایلایټ دی او ډاکومنټ هم که کلیر هایلایټینګ باندې کلک وکړې دواړه ختمېږي ښه او بل موږ سامن ډاکومنټ ته چې دا ټول ډاکومنټ کې درته دا پیدا کوي خپله ډاکومنټ کلمه او دې کې نورې خبرې هم دي چې اضافي خبرې دي دې کې د بدري دي د استعمالېږي او دا نور نه استعمالېږي او جنجالي هم دي څوک یې نه استعمالوي دا ټول د فایند کولو پیدا کولو لپاره د اپشنې راغلي ښه دا ټول اپشنې چې راغلي دا د سرچ لپاره پیدا کولو لپاره راغلي ګوره اوس دې کې موږ دا ډاکومنټ لیکلی که نه په وړو حروفو هم لیکلی او دلته هم راغلی په کومو حروفو راغلی وړو حروفو راغلی که زه چېرته دا ولیکم په غټو حروفو او دا زه هایلایټ کړم هایلایټ شو که نه اوس زه دا دوباره کلیر کوم او دلته مچ کیس انتخاب و مچ کیس انتخاب شو اوس ورته هم دا هایلایټ کړم اوس هایلایټ شو نه ګوره اوس هایلایټ کېږي ولې نه کېږي دا مچ کیس دا وظیفه لري ورته هم کوم رقم چې ما دلته ډاکومنټ لیکلی په هماغه رقم یې ماته دلته وښایه پوه شئ که نه که ما په وړو حروفو لیکلی دلته باید موږ سره په وړو حروفو لیکل شوی او که ما په غټو حروفو لیکلی دلته باید په غټو حروفو لیکل شوی صحیح دی که نه که دا دوباره غیر فعاله کړم اوس راشم هایلایټ کړم اوس هایلایټ په دې باندې پوه شوئ همداسې فایند هول ورډ آنلی زه دا ډاکومنټ پوره نه لیکم فقط ډاکو لیکم او دلته راځم ورته هم دا هایلایټ کړم پیدا یې کړي که نه صحیح دی که چېرته مچ کیس فایند هول ورډ انتخابي او زه راشم دا کلیر کړم دوباره ورته هم دا ماته پیدا کړه پیدا یې کړم نشته د دې فایند هول ورډ نه مطلب سره یعنی که چېرته موږ سره دلته یو مکمل لغت په دې شکلو ماته یې فایند کړه که نه مې پیدا کړه خو مکمل لغت خو موږ سره دلته نشته دی فقط دا د لغت یوه برخه ده صحیح دی که نه که دا غیر فعالی دلته پیدا کړئ او دا نور هېڅ اضافي دي پوه شوې دومره استعمال نه لري که زه ورته وایم بیخي استعمال نه لري ګوره مچ الف حمزه داسې کلمات پیدا کړه چې هغې کې موږ الف حمزه راغلي
مچ کشیده داسې دا موږ کلمات موږ ته پیدا کړه چې هغې کې مد کشیده راغلی یعنې کش شوی مد پکې راغلی و sound like English داسې لغات موږ ته پیدا کړه چې داسې اواز ولري لکه د انګلیش باندې find all word forms English داسې لغتونه موږ ته پیدا کړه چې د انګلیش فارم ولري او داسې لغتونه موږ ته پیدا کړه چې د انګلیش ژبې غوندې ساوند ولري دا فکر کوم داسې اواز ورکوي much prefix داسې لغتونه موږ ته پیدا کړه چې پسوند پیشوند ولري پسوند پیشوند خو پېژنئ که نه دا موږ سره پیشوند کېږي دا پسوند کېږي نو دا داسې اضافي خبرې دي پکې ښه دومره دا هم نه استعمالېږي دومره خو دا به مې ورته وویلې ځینې وخت دا استعمالېږي او ځینې وخت بیخي نه استعمالېږي دې دومره څوک استفاده نه کوي هسې ډېرې آپشن دي دلته ګوره که دلته موږ راشو دې کې هم ډېرې آپشن دي دا تاسې ته تر اوسه ما نه دي ویلي دا که اخر د پروګرام کې بیا وخت وکړو که نه دې کې ځینې دي تکراري دي اوس دا فونټ دا تکراري دی دا تکراري دی دا تکراري دی صحیح دی که نه همداسې دا تکراري راغلي خو دا لاتین دی او دا موږ سره کمپلیکس دی او دا آلټکس دی پوه شو که نه اوس دلته دا رنګ ورکول دا تکراري خبره ده سټریک ټرو دا تکراري دی صحیح دی ډبل سټریک ټرو دا پکې نوې خبره ده فقط دا د دې او د دې ترمنځ دا فرق دا دی چې دا موږ ته ډبل لاین راوړي دوه لاینه راوړي دوه خط راوړي او دا موږ ته یو خط راوړي یعنې داسې ډېرې آپشن شته دی چې دومره نه استعمالېږي بیا موږ شاګردانو ته نه وایو ښه د دې دپاره نه وایو چې وخت د شاګرد ځای نه شي هسې پرې درد نه خوري ښه ها اوس زه ریپلیس باندې کار کوم ریپلیس څه کار کوي دا اوس ښه آپشن دی ډېر استعمالېږي فرض مثال موږ سره لوک لیکل شوی دی نه ورته ما ته لوک فایند کا نو لوک یې فایند کو ورته د دې لوک پر ځای ما ته ولیکه بوک او دې باندې ما کلیک وکړو ریپلیس دا هم ریپلیس کا ګوره کومو ځایونو کې چې بوک راغلی و که نه هغه په څه باندې ریپلیس شو کوم ځایونو کې چې لوک راغلی و په بوک باندې ریپلیس شو که زه دا ریپلیس آل که ریپلیس باندې کلیک کوې یو یو ځای کې ریپلیس کوي او که ریپلیس آل باندې کلیک وکړې ټولو ځایو کې ریپلیس کوي وایي نه ځایو کې ریپلیس شو که زه اوس فایند کوم ورته ما ته لوک فایند کړه فایند وایي کې وایي نشته دی ورته بوک فایند کړه راوړی دی چې کوم دی یعنې د لوک پر ځای کومه کلمه ولیکه بل ګوټو دی ورته هم ګوټو لاړ شه چېرته لاړ شه څلورمې دویمې صفحې ته لاړ شه ګوټو باندې به کلیک وکړې دویمې صفحې ته به لاړ شه صحیح دی همدا آپشن یې دلته مخته راغلی دی ګوټو دلته راغلی دی صحیح دی د ګوټو کې ډېرې خبرې دي نورې خبرې هم دي ښه ګوټو سیکشن یو سیکشن ورته وایي چې اول سیکشن دویم سیکشن ته لاړ شه دا چې سیکشن څه ته وایي سیکشن بیا دې ځای کې وایو لیاوټ کې وایو ښه دلته موږ سره سیکشن یې ده سیکشن بریک د دې په واسطه به موږ کولی شو سیکشن یې جدا کړو بیا راغلم ګوټو ته ګوټو کې نورې خبرې لاین یعنې پنځم لاین ته لاړ شه شپږم لاین ته لاړ شه صحیح دی که نه بوک مارک ته ځې یو ځای دې په نښه کړی دی کمنټ ته ځې کوم ځای کې کمنټ دې لیکل شوی فوټ نوټ ته ځې ان نوټ ته ځې دا شیان به وروسته وایو ښه فقط ټیبل باندې م کار کړی ټیبل ته که چېرته ځې ورته دې ټیبل ته لاړ شه اول نمبر ټیبل ته لاړ شه دویم ته لاړ شه دریم ته لاړ شه پوه شې که نه ګوټو یعنې لاړ شه ریپلیس باندې م کار وکړو صحیح دی د یو لغت پر ځای بل لغت لیکي فرض مثال تا کتاب جوړ کړی او هغې کې تا نوم لیکلی د احمد او نفر درته وویل چې دا احمد نه دی دا محمود دی نو که ته اوس لاسي دا کار کوې که نه چې یو نوم بدلی یو نوم بدلی وخت ډېر نیسي وخت ډېر نیسي صحیح دی که نه نو دلته به راشي ریپلیس ته او ریپلیس کې به د احمد ولیکي دلته محمود ولیکي او ریپلیس آل باندې به کلیک وکړي ټولو ځایو کې به بدل شي بل سلیکشن دی سلیکټ آل یعنی ټول متن انتخاب کنټرول ا شارټ کټ دی او ډیلیټ بٹن مې والا ټول څه شو ډیلیټ کنټرول زیډ بٹن مې والا دوباره راغلو ورته ما سلیکټ آبجیکټ نه هدف څه دی ښه دلته زه راغلم انزیټ ته انزیټ کې شیپ ته راغلم او شیپ کې ما دا شکل مانس
او دا مې کنټرول سی سره کاپی کو کنټرول وی پیسټ کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ دا مې دي چې خو دا مې دي چې ګورو زه غواړم فقط دا شکلونه زه ډیلیټ کړم فقط دا شکلونه ډیلیټ کړم که زه دا انتخابوم نو ما سره شکل هم انتخابېږي او متن هم انتخابېږي که زه دا ډیلیټ کړم متن ډیلیټ شو که نه شکلونه هم ډیلیټ شو خو متن هم ډیلیټ شو نو دې دپاره چې موږ سره متن انتخاب نه شي تاسې د سلیکټ آبجیکټ نه استفاده کوئ سلیکټ آبجیکټ انتخاب انټر هغې سره فقط آبجیکټ انتخابېږي که هغه عکسونه وي که هغه چارتونه وي که هغه فرض مثال موږ سره د هغه شکلونه وي شیپونه چې هر شی ډیلیټ کېږي که هغه ټکسټ باکس وي بل موږ سره select all text with similar formatting د دې نه هدف څه دی که زه دلته راشم دې ته فارمټ ورکوم یا د کابل باندې ما کلیک وکړو دې ته ما یو سټایل ورکړی ورته په دې سټایل کې چې ما سره څومره لیکلي که نه متن دا ټول ما ته راوړه دې باندې کلیک وکړو دا م انتخاب شو دا م انتخاب شو صحیح دی که نه که وایي چې کې سټایل انتخاب شوی دا ګوره دا م انتخاب دا سټایل استعمال شوی دی اوس دې کې چې هر تغییر راوړی ټول کې راځي د دې سایز ما زیات نور دوه ګورم هغې کې هم سایز زیات شو که چېرته د یو رنګ بدل کړي ټول رنګ بدل کېږي صحیح شو که یو بولډ کې ټول بولډ کېږي دا یې سلیکټ آل select text with similar formatting او بل سلیکشن پن دی سلیکشن پن موږ څه لپاره استعمالوو فرض مثال دلته راغلم شکلونه مې رسم کړم شیپ او شیپ کې دا شکل رسم کړم صحیح شو کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ دا شکلونه موږ سره راغلل که زه اوس دا صفحه پرنټ کوم که نه کنټرول پی بټن کې چېرته تاسو وواخلئ کنټرول پی کنټرول بټن ونیسئ پی بټن تاسې پرنټ صفحې ته ځئ صحیح دی نو اوس دا ما سره راځي که نه راځي دا شکلونه پرنټ کې راځي صحیح دی که زه دا صفحه پرنټ کړم که نه دې ځینې پرنټ کوی شئ دې ځینې دا صفحه که زه پرنټ کړم نو دا شکلونه ما سره پرنټ کې راځي نو زه ورته وایم چې دا باید ما سره پرنټ کې را نه شي دا هایډ آل کوم هایډ آل شو صحیح دی نو دا به اوس پرنټ کې نه راځي فایل کې به موجود وي دوباره یې شو کولی هم شو دلته به راشي شو آل باندې به کلیک وکړئ ټول ښکاره شي بس پوهېږه